برادران د قالینو د اوبدلو د شرکت څخه که تاسو هم غواړئ چې ښکلې کلکې او وطنۍ قالینې فعلي شرایطو کې تقریبا 1500 زنانه زموږ سره د کار بوخت دي. قالین جوړول چې یو هم د افغانستان د لرغوني کلتوري او اقتصادي صنعت څخه دی. دلته په ننګرهار ولایت کې هم د دریانور برادران قالین اوبدلو په نامه یو شرکت جوړ شوی دی چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا پکې قالین اوبدل کیږي. د یاد شرکت مسؤلین وایي په نشتو امکاناتو او کم لګښت سره مو د ځان ترڅنګ نورو ته هم د حلالې نفقې د ګټلو یوه وسیله برابره کړې ده. په دغه شرکت کې تر 6500 پورې کسان په کار بوخت دي چې د زرګونو نارینه‌وو ترڅنګ ښځینه‌و ته هم د کار زمینه برابره ده. سلامونه د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله به یاست. قانت الله باور او د کمرې برخه کې ریاض مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یو. قدرمندو لیدونکو په نننۍ خپرونه کې د قالینو د اوبدلو یو وړوکی شرکت ته راغلی یو. دغلته به موږ سره ووینئ چې قالین څنګه جوړیږي، ترڅنګ به د دغې شرکت د کارکوونکو همدارنګه مسؤل سره هم غږیږو. دغه خپرونه در سره تر وروستۍ پورې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. قدرمندو لیدونکو ترڅنګ را سره د دریانور برادران د قالینو د اوبدلو شرکت مشر او معاون ناست دی. د سره هم غږیږو چې څومره وخت کېږي دغه شرکت جوړ کړی دی او څومره کسانو ته د کار زمینه برابره. نګې هیلې وعلیکم السلام. تاسو ته
د اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمونږ د شرکت د درېنو برادران قالین اوبدلو شرکت زه په خپله مسؤلي معاون یم. موږ تقریبا 2012 کې دلته کار پیل کړی دی او کار زمینې مو ورته برابر کړي دي. اوس فعلي شرایطو کې تقریبا 1500 زنانه زمونږ سره د کار بوخت دي او موږ همداسې دا عمل لرو چې دا د بېوزله او فقیر ولس ته کار زمینه هم برابره شي او کار خپله کسب او خپل دغه دپاره باید دوی توجه وکړي او کار وکړي. زمونږ شرکت همیشه فعالیت د ولس دپاره کړی او انشاءالله چې صرف هم موږ زمونږ اراده وه هماغسې شوی هم ده او درېنو خیوه او یکام او بیسود ولسوالي وږم سرخود غني خیلو کې بټي کوټ دې ځایونو کې به زمونږ دا کارونه روان دي او مخ په زیاتېدو دي. حاجي صاحب یعنې ستاسو څنګه هلته فعالیت لري او په کار بوخت دي خلک پکې؟ او موږ کوشش کوو چې د هر ولسوالۍ کې دا کار زمینه د یو شکل دی، یو چې وایرس په شکل باندې چې یو شي منطقې ته یو وایرس ننوځي نو زموږ قالین حساب هم داسې دی چې موږ هلته ډېر کم فیصده باندې موږ کار کوو. بیا خپله ولس ته توجه راځي، فکري راځي، یو د 15 میاشت کې اضافه کېږي او کار ورته زمینه دی. موږ د کور دننه د زنانو کار دی، امن دی، پرده ده، د افغانستان د هویت په مطابق کې یوازینی کسب دغه کسب دی چې دا کار ورته برابره ده او موږ ورته کوشش کړی او په دې زون شرق کې موږ تقریبا د 6,000 کسانو پورې موږ کاریګر دلته اوس برابر دي، برحال کار کوي. یوازې زموږ شرکت چې دی دا د 1500 زنانه چې اوس فعلي شرایطو کې کار ورته زمینه برابر کړی او نورو شرکتونو موږ هم دعوت ورکړي دي او دلته هم په ځای کړي دي او هغه هم همداسې په کار لګیا دي. نو زون شرق د قالین بافۍ کې ډېره کمزورې وه او چا نه پېژندل او دا کار موږ ورته یو په ذریعه باندې هجرت په ذریعه باندې دا موږ دلته لاسته راوړنه کړې ده او همداسې لګیا یو. خو چون موږ د بعضې ادارات چې زموږ د قالینه کې بعضې کارونه کوي هغه داسې شکل یې ورته ورکوي چې فرضاً انجو سره کار کوي، شرکتونو ته مایل نه کېږي. انجو کارونه چې دي شاګردان فرضاً 6 میاشتې ټرننګ ورته ورکړي، سامان ورته ورکړي، بیا دوباره د سپورټ ذریعه نه وي دغه نه وي 6 میاشتې بعد بیرته هغه منفي طرف ته ځي. اوس چې دا کوم فعلي اداره کې موږ کار روانه کړی دی تقریبا 2022 کې موږ 3000 زنانو ته موږ دا کار ورته زده کړی دی. موږ 3000 زنانو کې موږ 80% بیرته په موږ شرکتونو باندې بوج اچولی، دا بیرته موږ په کار اچولی دي او پرې دوی نه او دا هم اتحادیه د چتر لاندې کار کوي او زموږ سیستمونه چې کوم اوس فعلي شرایطو کې روان دي انشاءالله العزیز مثبت طرف ته دی، منفي نه ده انشاءالله. او کوشش وکوو چې د ولس خدمت شي، ولس په دغه شي او د یوازې یوه قالینه د افغانستان کسب دی، نور خو کسب و کار ټپه ولاړ دي. ډېره مننه حاجي صاحب. که راته ووایې چې د افغاني قالینو دغه بازار څنګه دی په نړیواله سطحه باندې دلته په افغانستان کې؟ افغاني قالینو بازار چې دی کم نه دی، ډیمانډ یې کم نه دی. څومره چې جوړولی شي او لیږي او مقابل کې پیسې راځي، مشتریان زیات یې زیات دي، مشتریان یې اوسه پورې خو کمې نه دي. او دې نه پس ته به هم که دا جنګونه چې دا د دنیاوالو دا جنګونه شروع کړي دي که دا منفي تاثیر وانه اچوي نو اوسه پورې به الحمدلله ښه روانه ده. دې له خاطره چې کوم مال چې جوړ شوی تللی دی او پیسې ورته راغلي دي او خلکو ته توزیع شوي دي او ولس په ګټه کې تمام شوی دی. او حاجي صاحب څه علت کیدای شي چې دا افغاني قالین چې دی په ټوله نړۍ کې زیات مشهوره دی او خلک ډېر خوښوي؟ افغاني قالینه چې دی اولنی مشهور خو دغه دی چې دا سوچه ده، پاک دغه دی
وړی ده، کیفیت یې ښه دی. کیفیت یې ښه دی. او دویمه مسله یې چې د هینډمینډ دی، د لاس کار دی، دې کې ماشین کار نشته، دې کې نور وسایل دی، ټول د ګوتو کار دی. او دا تقریبا 27 مرحلې ګټه لري. 27 کسان دې کې کار کوي، 27 مرحلې دلته کار کېږي. 27 تجاران دي کې همداسې زرها او هزارها نفر دی کې لګیا دي. څوک وړۍ خرڅوي، څوک ګرمېږي ساتي، څوک شش کوي، څوک تارونه جوړوي، څوک یې قالین جوړوي. دا کیفیت یې د دې دغه اولنی خو دغه دی چې د لاسي کار دی او لاسي صنایع ده. او دنیاوالي هم په دې خوښوي چې دا خلک زحمت باندې دا شی جوړوي، یو انتیک شی ځان ته کور کې یو شی برابروي او کور کې اچوي. نو بل دا چې وړۍ ده، دا اور نه اخلي. څنګه چې پلاستیک اور اخلي، دا د اور دفاع هم لري. او بل کیفیت چې دا کومه وړۍ ده، دا د دې په فایدې دغه دی چې دا مرض نه لري. دې باندې که څوک څوملیم لکه اسپنج اوس دی دغه دی، دا تکلیفونه ورته نه ورکوي چې د په دې شي باندې چې څوک څومره دغه کېږي. لکه دا په نور دغه چې دی دا لکه ترکي قالینه ده، د ایراني دي، دا ټول پلاستیک دی. هغه د پلاستیک نه تار جوړېږي. او دا چې دی سوچه وړۍ ده او د کوسانو نه ده. او حاجي صاحب دغه دې د تار چې کوم دی که نه، دا وسایل چې پکې څه کارېږي ټول دلته افغانستان کې پیدا کېږي که نه بل ځای نه واردوي ورته؟ کم مقدار چې دی د افغانستان کې ټول پیدا کېږي، او زیات چې دی د سعودي وړۍ راځي. سعودي وړۍ راځي، هغې هم د قالینه کې یو دغه لري چې کیفیت یې څنګه چې د افغانستان وړۍ ده په هغه عمره نه ده، او دویمه درجه کې بیا سعودي وړۍ ده. او افغانستان کې بیا غزني وړۍ چې ده، دا په ټول په کوم قالین یې خرڅېږي، دا په ټول غزني په نامه خرڅېږي. او د افغاني قالین د غزني وړۍ ډېره مشهور وړۍ ده، هغې په نامه ده خرڅېږي. حاجي صاحب محترم، مرکزي حکومت نه که څه غوښتنه لرئ تر څو تاسو لپاره د کارخونې دغه ځایونه کوم پراخه کړي، کوم وسایل چې کمبود دي هغه هم درته راوړي، نو مهرباني. مرکزي حکومت نه خو زمونږ دغه اوس فعلي شرایطو کې دغه تقاضا ده چې دا کوم مهاجر ورونه چې زمونږ اوس فعلي شرایطو کې دي خوا اوړي، او زمونږ دا کوم شرکتونه چې فرضاً د زون شرق شرکتونه چې دي دا وسایلو نه کمبودیت لري، باید د وسایلو کې د هر یو شرکت سره باید پوره مرسته وکړي چې دا ولس بیرته په پخپو شي، او موږ ورته یوه کارګاه او سامان آلات یا دا ورته ورسوو چې دا بیرته د دې دا ذهني مشکلات چې کوم دوی ته دغه پیدا شوی، دا باید په سکون کې شي او په آرام خپل فضا کې خپل کار وکړي. نو بل دا چې زموږ د زون شرق تقریبا 2.5 جریبه ځمکه لري، قالین بافان. د مرکزي حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې عاجلتاً باید زموږ کار د توزیع دپاره موږ ته امر راکړي چې موږ خپله توزیع کړو، چې قالین بافان باید رهایشي نمرې خو مهاجر اسیم حق لري او دوی ورکوي. نو باید هر یو رشته کې باید خپل موږ د خپلې ځمکې ته باید د مهاجر چې دی باید موږ ته دغه راکړي چې امر راکړي چې باید همالته ځمکه کې ځای په ځای کړو. او دغه شهرک نقشه ده زون شرق، نو دا باید بیرته فعال شي او دې کې باید موږ کار دننه کوم کارخانې موږ جوړې کړو او تولیدات باید همالته لاړ شي او همالته باید کار شروع کړو، او چې مهاجرین باید په ځای شي. او بل وسایلو نه دا زموږ شرکتونه چې دي دا ټپ کمزوري دي، ځي له خطره چې کوم وسایل چې دي موږ ډک کړي دي، اضافي وسایل نه لرو چې دې خلکو سره مرسته وکړو. ډېره مننه حاجي صاحب، خیر اوسې تاسو ته په کارونو کې بریالیتوب غواړو. کوم مننه. ستاسو نه هم یوه جهان مننه چې موږ ته هم وخت راکړل، او ستاسو ټلویزیون او ستاسو د همکارانو نه مننه. السلام علیکم.
قدرمندو لیدونکو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه د دریانور برادران د قالینو د اوبدلو د شرکت څخه. که تاسو هم غواړئ چې ښکلې کلکې او وطنۍ قالینې ترلاسه کړئ، کولی شئ د حاجي صاحب دغه شرکت ته مراجعه وکړئ. دغه شرکت د ننګرهار ولایت کمپونو کې موقعیت لري. کولی شئ دغلته راشئ او دغه ښکلې کلکې او وطنۍ قالینې ترلاسه کړئ. د دغسې نورو ښایسته او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره درسره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د لیدو مو ډېره مننه. ژوندي اوسئ.